که یو ټکس ورکوي سرچ انجن چې کوم را سرچ کوي د هغې نه وروسته هغه ټرانسلیټ کیږي یا مثلا هغه وایس غږ شته دی. فکر کوئ دا کم 2 میلیونه جملې چې تاسو یادونه یې کوئ دې کوم همکاري کړې دې برخې سره کومه مرسته یې کړې ده؟ دا به وروسته تاثیر ولري. تاسې د چټ جی پی ټي او ځینو نورو موډلونو یادونه وکوله، هغه یو ډول ماشیني تلفظ کوي، ماشیني ژباړه کوي، ماشیني لیکل کوي. دغه 2 میلیونه طبیعي غږونه دي. زموږ او ستاسو د پښتنو، موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې غږیږو، دا غږونه مو داخل کړي دي. که په راتلونکي کې په موزیلا کې د غږ ډیټاویز کوي سي، په راتلونکي کې به چټ جی پی ټي په مشرقي لهجه موږ غږیږي، د کندهار د خلکو په لهجه به غږیږي، دغه راز زموږ په لهجه به پوهیږي. او څنګه چې اوس ماشیني لیکل کوي، که چیرې موږ نور کار وکړو، لیکل به یو ډول د تعامل وړ د پوهېدلو وړ به قیاس به ځینې کېدلی سي. نو تر اوسه پورې موږ 2000 ساعتونه کار کړی دی. موږ د غږ ډیټابیس لرو، هغه د غږ تونو لرو، خو که چیرې یو څه کار نور هم وکړو، یو څو میاشتې نور هم کار وکړو او نور هم خلک راسي کار پکښې وکړي، په راتلونکي کې به موږ ډېر مثبت تاثیرات د دغې هڅې ووینو او د دغې کار د ګټو ثمره به دا ووینو چې پښتو له نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلي.